دا ځل ستاسې لپاره راغلی یم شولتن ولسوالۍ ته. اوس وخت کې مې پتیران ډېر خوښ دی چې بېګا یې ښه وایي. مامون په ټوله کې په شولتن ولسوالۍ کې وایي چې په درې لوی قومونو باندې دلته ویشل کېږي. هغه چې دی بړوزي دي، برمکازي دي او بل وریزي دي. کوم وحشي ژوي دلته شته دی؟ چې دلته غرڅه دي، خنزیر چې ورته وایي هغه دي، زمری دی، لیوه شته، لیوه لیدل شوی دی په دغه ځنګل کې. شادوګان خو بیخي ډېر دي، شرمخان دي. شولتن ولسوالۍ د وحشي ژوو غني ولسوالۍ ده او خدای دې وکړي چې د دوی د نسل ساتنه وشي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. یو ځل بیا درته سلام، مینه او درنښت وایم. دا ځل ستاسې لپاره راغلی یم شولتن ولسوالۍ ته. دلته به د شولتن ولسوالۍ د خلکو سره خبرې کوو، د دغه سیمې له احواله مو خبرو. راسره تم اوسئ تر څو د شولتن ولسوالۍ له ښایستونو او دغه سیمې له خلکو سره اشنا شئ. ستړي مه شئ، بیا هم ملګرو د ژمنې سره سم شولتن ولسوالۍ ته راغلي یو او دلته راسره د همدغې سیمې یو ځوان په څنګ کې ولاړ دی. د دې سره به خبرې کوو. نو ستړی مه شئ ځوانه، او لومړی دی د پامیر ټي وي درنو لیدونکو ته ځان معرفي کړه. مننه شاداب صاحب، نوم مې نصیر الله سادات دی او د شولتن ولسوالۍ اوسېدونکی یم، اصلي او فعلي. ډېره مننه. نو سادات صاحب، دا چې د شولتن ولسوالۍ یقینا موږ پرې راغلو، ډېره ښکلې سیمه ده. نو دغه د چکر لپاره دلته شولتن ولسوالۍ ته خلک راځي او که نه؟ کله چې اخترونه یا دغسې رسمي ورځې نه وي، د تفریح ورځې، د هغه خلک چې وظیفې لري، نو اکثره خلک راځي او د دې سیند غاړو ته اخترونو کې اکثره ډېر راځي دلته چکر دپاره. شپې سبا کوي. دا سیند غاړه یخه علاقه ده، یخ ځای. یقینا چې ځای ښکلی دی ملګرو. او امنیتي حالات څنګه دي دلته؟ امنیتي اوضاع اوس بیخي نورمال ده او هر څوک کولی شي په ډاډه زړه راشي او دغلته شپې ورځې هر وخت کولی شي چې راشي. اوس بیخي امنیتي اوضاع ښه ده. ښه، نو دا خو ښه زیری دی چې تر ټولو مهم فکټور د یو هېواد د پرمختګ لپاره امنیت دی او
او د خدای ډیر شکر چې زموږ په وطن کې امنیت برقراره دی. نو سعادت صاحب د پامیر ټي وي لیدونکو ته به څه وړاندې کې شعر ټپه غزل ترنم؟ د مرحوم اقبال مومند صاحب یو څو بیتونه دي. تا سره خیر سي تا سره ګلاب ښه دی، ما سره رباب ښه دی، وروسته چې پرې جنګ کوو مخکې نه حساب ښه دی. بالکل ډېر ښه. وروسته چې پرې جنګ کوو مخکې نه حساب ښه دی. او ماله دې څه نه راوړي، دا ډېر ښایسته شعر دی. ماله دې څه نه راوړي ورور مې دی کامیاب ښه دی. ماله دې څه نه راوړي ورور مې دی کامیاب ښه دی. کړی ارمان د جنګ کړی ارمان د جنګ ښه دی په عذاب ښه دی. او ستاسو په پښتو څه کار، نورو ته ډالۍ ستاسو په پښتو څه کار، تاسو له پنجاب ښه دی. همدغسې ده بالکل. او تا پسې داستا اقبال دغسې خراب ښه دی. د مرحوم اقبال مومند لالا شاعري تاسې د سعادت صاحب نه واورېدله، یقینا چې ښکلې شاعري وه. نو سعادت صاحب په وروستیو کې به ستاسې نه یو پوښتنه وکړو، او هغه پوښتنه به دا چې د څو پوښتنې به وکړو. البته لومړی پوښتنه دا ده چې د کرکټ خو ګورې که نه؟ ډېر زیات یې ګورو. لږ به تفریح طرف ته لاړ شو. بیخي صحیح ده. نو د کرکټ په ټیم کې دی یوازې د افغانستان پرته په نوره نړۍ کې د کوم لوبغاړی خوښ دی؟ زما یو ریټایر لوبغاړی خوښ دی چې شین واټسن، او دویم مې مس ډوني. دواړه ریټایر دي او دواړه مې زیات اوس وخت کې چې لوبېږي ذوق دې لا نه دی برابر. اوس وخت کې مې پتیران ډېر خوښ دی چې بېګا یې ښه وایي. خو بله خبره دا چې په بره پښتونخوا کې د په شاعرانو کې څوک اورې او څوک دې ډېر خوښېږي؟ بره پښتونخوا کې مې استاد نقیب مومند اورېدو او ډېر خوند به یې راکوه. کله کله سید شینواری ډېر اورم. سید شینواری مې د خوښ شاعر هم دی. ښه ډېر ښه. او بیا کوزه پښتونخوا کې ټول ماشاءالله ټول شاعران دغه دي، خو په کوزه پښتونخوا کې مې درویش روخان ډېر خوښېږي او ډېر تکړه شاعر دی. ښه بس درویش روخان دې مرب آباد لري. او سعادت صاحب د درویش روخان په دغه دوه بیتونو باندې به پای ته ورسوو چې څه بل شان ته ښایسته یې د کنان خو چېرته نه یې، یخ کلیا د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې، او چې شعر دې د خپل قام د مینې زیږنده چې نه د علالي ته هغه درویش روخان خو چېرته نه یې. ډېره مننه ملګرو، را سره اوسئ، نورې هم نندارې لرو. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو ملګرو. بیا هم شلتن ولسوالۍ کې یو او دلته د دغه سیمې له یو شمېر ځوانانو سره ناست یو، او راځئ چې له دې ځوانانو وپوښتو د دغه سیمې د قومونو په اړه باندې چې دلته زما چې څومره معلومات دی دلته په شلتن ولسوالۍ کې 3 قومونه اوسیږي چې ماموند اوسیږي، مشواڼي اوسیږي او د دې ترڅنګ سادات اوسیږي. نو زما سره په څنګ کې سادات هم ناست دی او د بل څنګ ته مې ماموند هم ناست دی. نو له دوی نه به پوښتنې کوو او تاسې را سره اوسئ. ستړی مه شئ وروره. خیر اوسئ، تاسو هم ستړي مه شئ. ډېره زیاته مننه. لومړی که د پامیر ټي وي لیدونکو ته ځان معرفي کړي. نوم مې نواقت دی او د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ شلتن برکلي سره تعلق ساتم. ښه ډېر ښه. نو نواقت جانه ته ماموند دی که نه؟ هو ماموند دی وروره. ښه دلته چې د شلتن ولسوالۍ کې اوسېږي زما فکر چې واړه ماموند دي که نه؟ هو واړه ماموند. دغه واړه ماموند چې دی دا به په خپل ذات کې به په څو لوی قومونو باندې ویشل شوي؟ مننه وروره، دا خو په لویو 3 قومونو ویشل شوي دي چې یو برمکازي دي، وریځي دي او بډوزي دي. بیا دغه لوی قومونه چې کومه دي دا 15 وړو قومونه ویشل. دا هر قوم به په خپل ځان کې بالکل هر قوم به چې کومه دی 10 یا 15 قومونه باندې ویشل شوي وړو. مامون په ټوله کې په شلتن ولسوالۍ کې وایي چې په 3 لوی قومونو باندې دلته ویشل کېږي. هغه چې دی بډوزي دي، برمکازي دي او بل وریځي دي.
ښه نو ډېر ښه د ترڅنګ مې د دلته د یو بل قوم نماینده د ساداتو په نمایندګۍ مو دا کېنولې نو سادات صاحب ستړی مه شي. مننه وروره ژوندی اوسې. ښه ډېره مننه. د ماموندو په اړه خو معلومات ترلاسه کړه بیا چې تاسې سادات یې وایي. سادات بیا دلته کوم قومونه اوسېږي او دغه په خپل ذات کې بیا په څو قومونه ویشل شوي؟ سادات دلته 3 قومه دي په خپل ذات کې او بیا په دغو کې دغه 3 قومه په ذات کې بیا واړه قومونه نه لري. دغه 3 کم قومونه 3 قومونه پاچایان دي او میاګان دي او صاحبزادګان دي. دغه 3 قومونه چې پاچایان او میاګان یې دلته په شلتن په مرکزي کلي آباد دي او صاحبزادګان بیا بره د چوګام په دره باندې. ښه نو په ساداتو کې بیا همدغه 3 قومونه دي او په دې کې بیا نور ریښې پکې نشته که نه؟ نشته پکې همدغه 3 قومونه دي. ښه ډېر ښه. نو دلته چوګام درم چې ډېر مشهور ځای دی هغه هم په شلتن کې ده که نه؟ او هغه په شلتن کې ده. نو د شلتن د مرکزي سیمې نه چوګام درې ته څومره لاره ده؟ تقریبا لارې خامه ده او تقریبا 1.5 ساعت لار ده. 1 ساعت چې خامه لار ده نو اکثره موټرې تللی راتلی نشي خو پلي 1 ساعت لار ده. نو ځای نه هم نږدې دي او ښکلي هم دي خو بس مشکل دا دی چې لار خامه ده او کار نه دی شوی. نو خدای دې وکړي چې یو وخت چوګام ته په پخه پټه باندې روان یو نو که چېرته دغه ځای پوخ وی زه به اوریم چې ما داسې یو څه اورېدلي چې وحشي ژوي چوګام دره کې شته دی. نو کوم وحشي ژوي دلته شته دی چې مطلب ته چوګام درې هغه خر سر ته لاړ شي او هلته پیدا کېږي؟ ما چې اورېدلي له مشرانو او دلته غرڅه دي خنزیر چې ورته وایي هغه دي زمری دی لیوه شته لیوه لیدل شوی دی په دغه ځنګل کې. شادوګان خو بیخي ډېر دي. شرمخان دي. اکثره ډېر ځنګلي ژوي چې دي دلته همداسې پاتې دي ځکه دغه سیمه چې ده دغه یو څه امنیت وه خو په دې وروستیو کې بیا لکه بمبارونه او دغه لږه وځپله نو انشاءالله اوس هم زموږ ځنګل داسې روغ ولاړ دی چې یو لرګی هم ترې نه دی کم شوی. ښه ډېر ښه. نو دا خو ډېر د خوښۍ زیری دی او د هیواد د مسؤلینو مو هیله ده چې دا باید د دې ساتنه نور هم وکړي ځکه وحشي ژوي مخ په ختمېدو دي په افغانستان کې. چېرته یو نیم دانه چېرته ولیدل شي هغه هم په لرو ځنګلو کې او تاسې چې دغه کوم نومونه واورېده نو په یقیني ډول چې دا دلته موجود دي نو دا ډېر د خوښۍ زیری دی. د دوی د نسل ساتنه باید حکومت وکړي که چې وحشي ژوي په افغانستان کې مخ په کمېدو نه چې بلکې مخ په ورکېدو دي. نو شلتن ولسوالۍ د وحشي ژوو غني ولسوالۍ ده او خدای دې وکړي چې د دوی د نسل ساتنه وشي. ډېره زیاته مننه ملګرو دغه د شلتن ولسوالۍ ځوانان را سره و دوی مو وغږول د بېلابېلو مسایلو په اړه باندې د دوی ډېره مننه چې موږ ته معلومات راکړه. تاسې زموږ سره اوسئ. درنو ملګرو شلتن ولسوالۍ کې یو. تاسې ګورئ چې دغه په عامه اصطلاح ورته د جوارو ډاډه ویل کېږي. نو دلته دغه سیمې خلک ډېر مینه ناک دي. د نورو میلمستیا تر څنګ دغه چې اوس موسم د جوارو دی نو دغه د وږو ډاډه یې موږ ته چمتو کړې ده. دغه ملګري لګی دي ډېر زحمت یې ویستو نو کله چې دغه وږي تیار شي نو موږ ته به تیار راوړي که نه. دا د دوی د میلمه پالنې یو مثال دی. نو دغه ملګرو ډېره زیاته مننه چې موږ ته یې دلته دومره ښایسته او ښکلې میلمه پالنه وکړله.
بیا هم ستړي مشئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو د شولتن ولسوالۍ یو بل اصلي استوګن سره ولاړ یم چې ډېر وخت له وطن مهاجر و اوس راغلی دی یو څه موده کېږي خپل وطن ته راغلی نو د ده سره به خبرې وکړو ستړی مه شي خیر سره کورو ده ډېره زیاته مننه که زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړي مثال سید عمران یم او د شولتن ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه نو سید عمرانه شولتن ولسوالۍ ته د څومره وخت کېږي چې راغلی تقریبا چې دا 4 میاشتې کېږي د کراچۍ کې اوسېدو او اوس راغلی شولتن نو څنګه یې د خپل وطن ژوند او بیا چې په پردي وطن کې ژوند کوي نو هغه دا دواړه څه توپیر لري خوند کوي د دې ژوند که نه او یقینا چې زه درته دا ووایم چې د خپل وطن مینه دا غیر اختیاري ده بالکل نو د ټولو مسافرو د رب په خپل وطن کې نصیب وکړي نو څه شعر یا ټپه یا غزل چې خو به دې زده یې که نه یاره څه شوق خو یې نه کوو ذهن کې حتمن مې سړي سره یو څه ایزه نو شعر خو یو د عمران دیوانه صاحب یو شعر دی ډېر ښه به شي وایي چې د ډېر شعر زه ته خواري وکړه کېدای شي ذهن ته دې راشي ډېر شعر څه مې داسې خاص دغه نه شي ښه کرکټ خو ګوري کرکټ ګوري کرکټ د افغانستان کومه لوبډاله چې ده د کرکټ دې کې د خوښې پلیر څوک دی خوښې لوبډاله دې کې مې د خوښې پلیر ګربز دی رحمان الله ګربز چې ما هلته خپل شټ هم جوړ کړی و د هغې نمبر مې پې ورکړی و 21 نمبر ډېر ښه ته به بیا نو د ګربز ځانګړی مینوال ډېر زیات نو دا خو ستا لیدل هم د ګربز سره باید وشي ځکه دلته الله دې وکړي زه خدای دې وکړي ځکه ګربز خو اکثره په وطن کې به اوس که د داسې لوبغاړي مینوال وی چې نور اکثره نه راتلی نو زه ګربز سره دې لیدل انشاءالله شوني دي دومره ګرانه خبره نه ده ډېره مننه چې وخت دې راکړو د پامیر ټي وي درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته مو د شولتن ولسوالۍ اړوند مفصل معلومات وړاندې کړل یو ځل بیا چې زه شهاب شاداب تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین د یوې نوې خپرونې سره راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ